مړه چې ښه ښځی نو کور به د جنتي جنګ بني جګړې بني او چې مرداره بلا شیشکه ښځی نو کور به د دوزخ دوزخ چې د خدای نه هم سوال کوی د هلکانو ته ویم چې د چا ښځې نشته یا هغې پلارانو ته چې د بچو ښځې نشته او سوال کوی نو وایي خدای برکتي ښځه راکړي برکت والا ښځه دا ښځه به د دې په لږ څیز کې به خیر وي د دې په معمولي څیز کې به خوشحالي وي او ژوند به د برکت او د خوشحالي وي قسم په خدای عزت به دې ساتي د مور پلار عزت به دې کوي د قوم عزت به دې کوي او چې کور ته راشي چاپي به دله کوي بالښت به درته ږدي اوبه به دله راځغلی ډوډۍ به دله راځغلی که ماشومان جاړي وایي بابا هم ستړی دی ګورې چپ شي داسې ښځه برکتي ده او چې په بې برکته ښځه ووړېدې نو چې کور ته راشې نو تندې به یې راګونجې کړي تا نه به خولې بېږي ستړی ستومانه به راغلې د ګوډ نه د چارې نه او که ورته وایې ښځې تږې یو جام اوبه یې ورشه هغه د کولر پروت دی لاس دې مات نه دی ای ښځې خپه مې ډېرې خوږېږي یو دوه لاسه پرې راله کښېنه وایي ما هم نن ټوله ورځ د کور جارو کړی دی او اوړه مې غږلي دي او غنم مې پاک کړي دي که مونږ له دې زور وکړو دا د ښځې سره به څه کوې په شرمونو به دې وشرمئ کا خوا دې خوا ورسره کوې پیسری به دله پرتوګ وسودئ او خاص دا خښتک به دله وسودئ او که ته وایې داسې دي یاره استري ګرمه ونه موږ څوک زمونږ کور د سړک په غاړه یو حضرت په سړک تېرېده چې ما ورته وکتل د پرتوګ نه یې پټکې والې پرتوغاښ یې لاندې وې ځان یا خدا یو منزله د جمع روان امام اوی مولوي صاحب دلته راشه ما خپلې کوټې بیټک ته دننه کړم مې دا پټکې دې وسپړوي پټکې سله سپړ مې وسپړه ده خدای نیک بخته بوډا چې پټکې وسپړده مې پرتوګ نه دې پټکې والې دا آخره چې ما راوګرځولې یعنې مقتدیانو په شرمونه شرمولې لا چا دله تصویر نه ویسته یاره وایي د دې خدای بیخ وباسه ښځې ته یې خیرې شروع وی دا مې ورسره جنګ کړی نو خدایوالې راته د پټکي په ځای پرتوګ ایښی دی او داسې یې ښودی دی چې دا پرتوغاښونه یې پکې منځ کې پټ کړي چې زه پې پوه نه شم هغو په منډه او پټکی یې والې نو په قسم په خدای په شرمونه دې شرمئ زه اکثر طالبانو ته ویم هر چا سره ټرت خو ښځې سره نه ټرت گزاره به ورسره کوې ښکلې خوی به ورسره استعمالوې جنګ جګړې به ورسره نه کوې کومه ښځه چې برکتي ښځه او که بې برکته ښځه توبه وباسه روزانه به د پلار سره جنګ مور سره به دله جنګ کوي خویندو سره به دې جنګ کوي چغې به یې راسي ټوله محله به در باندې ودروي بچو ته به دین نه ښایي بېدینه به یې ګرځئ او بچي به غلا چونډي په غلاګانو پسې به ګرځي او مونځ به نه او خاوند سره جګړه نو دا سوال کوي بچی دا چې کوم بې واده هلکان دي دا دې سوال کوي چې خدای برکتي ښځه راکړي او که د چا پلاري یا مور بچو له دعا کوي لور نه یا زوی له وایي خدایه زما دې لور نه او زما دې زوی له برکتي رشته ورکړي